ژوند سره خواري زمانه نه کېږي، دغه جواري زمانه نه کېږي، او ځمکه تر اسمانه خېجوی نشم تا سره یاري زمانه نه کېږي. او نن په ډک میدان راته وویل مینه خو بیخي زمانه نه کېږي. دلته کې قدر د بهار نه کېږي، په دې وطن کې مې روزګار نه کېږي، ماله به ټوله مینه راکه اشنا زما په لږه مینه کار نه کېږي. السلامونه ملګرو، ستاسو ملګری شهاب بخاري یم په ادبي غورځنګ کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی یم. ملګرو څنګه چې تاسو ته یاده ده چې ادبي غورځنګ وخت په وخت خپلو شاعرانو ملګرو استادانو سره کینی او ستاسو دپاره ته د خوند رنګ شاعري ریکارډ کوي. نن زموږ سره ملګرو په ادبي غورځنګ کې یو داسې ملګری ولاړ دی چې شاعر خو نه دی، خو د شعر سره ډېر مینه لري او د شعر سره ډېر تړلی انسان دی. د ریډیو پاکستان تکړه آرجی او ډېر ښه همکار دی د هغوی صابر جان صاحب راسره ولاړ دی. صابر جان صاحب ادبي غورځنګ کې ډېر هرکلی او ډېره زیاته مننه دی کوم موږ له دې وخت راکړو. ډېره زیاته مهرباني، ډېره زیاته شکریا ټولو قدرمندو کتونکو ته ډېره په خیرالی ویم، ځکه چې شهاب ستاسو د ادبي غورځنګ کې خو هغه ستوري تاسو راغواړي چې کوم د شاعرۍ سره څه علاقه لري. زما خو ورسره صرف دومره شاعران مې ډېر زیات خوښ دي، کتابونه هم ډېر زیات لولم، او ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې تاسو ما غونته انسان له وخت راکو خوشحاله اوسئ. مننه صابر. زمونږ د کتونکو ته خپله پیژنګلي هم لږه وکړئ، ځکه چې زمونږ کتونکي خو به تا په ریډیو باندې هم اوري، باقاعده ستا خبرې به هم پیژني، ستا نوم به هم پیژني، خو نن به ورسره د ادبي غورځنګ په دې شیشه باندې ستاسو ملاقات روبرو کېږي، نو لږ ورته خپل کوالیفیکیشن تعلیم او دغه خبرې کوم ورته وکړئ پیژنګلي. صحیح، ډېره زیاته مهرباني چې تاسو دا پوښتنه وکړه چې خپله پیژنګلي ورسره وکړئ. او زمونږ په ریډیو کې خو دا رول وي چې خپله پیژنګلي به چا سره نه کوئ، خو دا د ادبي غورځنګ دا یو زما دپاره د خوشقسمتۍ خبره ده چې زه دې سره د خپله پیژنګلي وکړم. زه د سړزو مسیزو سره تعلق ساتم، دا د هزارخوانۍ سره داسې یو لار ده، په هغې چې ورته ورشي نو بیا مسیزي راځي. او کوالیفیکیشن زه MA اسلامیت کوم او د خیره سره بس پریویس دی، نو روان دي، د خیر سره کار روان دی پکې. زبردست. صابر صاحب دا راته ووایه چې په ریډیو پاکستان کې هم څونه وخت شو، د دې نه علاوه هم په نورو کومو چینلونو کې ریډیو کې کار کړی دی، کومو چینلو کې هغه هم زموږ د کتونکو ته کوم ووایي او څونه موده مو شوه؟ زه په 2014 کې د ماشومانو پروګرام به کېدو باتورو شاهین په ریډیو پاکستان کې زمونږ یو پروډوسر دی اوس سردار اعظم خان نومې دی، زه هغې راوستی وم دغه پروګرام ته، او بیا په دغه پروګرام نه زه دونه شومه چې بیا ما په دغه پروګرام کې به ایز پارټیسپیشن کار کولو، بیا پکې زه دغه پروګرام کمپیر هم شومه. اوس د خیره سره په ریډیو پاکستان کې زه 4 پروګرام کوم په هفته کې، چې کوم ریچ پروګرام دی په هغې کې د ټول نه د خوښې پروګرام پښتو پرایم ټایم زه هغه کومه. بیا پښتونخوا ریډیو سره زه هم منسلک یم اوسم، او بیا د PTV چې کوم زمونږ صوبایي چې کوم چینل دی او دا زمونږ چې کوم وفاقي چینل دی PTV نیشنل او PTV هوم، نو په هغې باندې زمونږ یو پروګرام کېږي کلی ګلونه، د هغې هم زه قربه یم، او خسترمان زمونږ سره ایز ګیسټ کار کوي، او مونږ سره پکې سید شهزاد باچا صاحب هم هغه ریټر دی. ښه جي، ډېره ښه، ډېره مننه. تاسو پروګرامونو په حوالې سره هم خبرې وکړې، تاسو د خپله پیژنګلي هم وکړه، زه ډېر خوشحاله هم یم ځکه چې ما خپله باندې ریډیو کې کار کړی، دغه پیژنګلي لږه مشکله وي، خو سوشل میډیا ده کوو به د ملګرو د خوشحالۍ دپاره بس کوو. صابر ادبي غورځنګ چونکې د شاعرانو چینل دی، نو څه شعرونه که دا شی خو ارشاد کوي راته. بالکل بالکل جي، یو 2-3 شعر راته رایادېږي چې ژوند سره خواري زمانه نه کېږي، ژوند سره خواري زمانه نه کېږي، دغه جواري زمانه نه کېږي، او ځمکه تر اسمانه خېجوی نشم تا سره یاري زمانه نه کېږي، او یا خو بې خوندي په تا کې ډېره شوه یا خواشکي زمانه نه کېږي، او څوک هم په احساس د چا پوهېږي نه، ځکه شاعري زمانه نه کېږي. او نن په ډک میدان راته وویل مینه خو بیخي زمانه نه کېږي، او زه د خپل صابر زړګي مرید یم، زه د خپل صابر زړګي مرید یم، شکر دی تا دې زمانه نه کېږي. ډېره اعلی، ډېره اعلی. صابر دا د چا شعرونه؟ دا د شاهد تابان صاحب شاعري ده، خو هغوی پکې دغه یو د
صبر د پاره دغه لفظ استعمال کړی زما هم ډېر زیات خوښ دی ځکه ما سره لږ ریلیشن څه ځکه ما ووی چې صابر صاحب خو شاعر نه دی نو بیا به ملګري وایي چې یاره صابر صاحب خو ډېر ښه کلام هم وي نو دا د هغو کلام دی. صابر صاحب زمونږ کتونکو ته په اخر کې که څه پیغام لرئ نو تابعدار. بالکل دغه پیغام چې خپل کار وکړئ د بل چا په کار کې کار مه لرئ تاسو به ډېره زیاته ترقي وکړئ که تاسو له چا داد نشئ ورکولی نو د هغې د لارې خنډ هم مه جوړېږئ چې هر چېرته اوسئ خوشحاله اوسئ. جی قدرمنو کتونکو دا صابر جان صاحب چې په ریډیو پاکستان کې هم دا وخت ارجې دی او ډېر ښه کمفیر دی مونږ یې اورو تاسو یې اورئ تاسو واورېدو یقینا د خبرو نه به تاسو ډېر زیات خوندونه اخیستئ انشاءالله په بل پروګرام کې به د بل ملګري سره بیا میلاویږو تر دې دمه ډېره زیاته مننه چېرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ خپل روشا بخاري له اجازت ورکوي د لوی الله په امان.